پوښتنه مې دا ده چې دغه لاندې ورور څادر چې اچولی دا افغان ده که پاکستانی ده؟ دا زما خپل افغان ورور دی. د کوم جده دی افغانستان؟ د لغماني ما د لغماني لغماني پاکستانی خو نه؟ نه الله دې نه کړي چې زه پاکستانی یم. دا څه بې غیرته نقد کارت لرې؟ نقد کارت لرې؟ د کوم ځای؟ د پاکستان. د پاکستان شناختی کارت لرم؟ لرې من؟ نه نه لرم. پاسپورت یو شی هم نه لرې؟ هیڅ هم نه لرم. او یم نه پاکستانی؟ نه نه یم. کور دې پاکستان کې نه ده؟ نه ده. دا ډېر ښه بیا خوشحالۍ خبر ده. مننه کوم. صحیح ده. ښه ځواک صاحب چې خبرې م کولې څه م سره ویلې؟ ولا بس دا خو چې تا د زمونږ د حمزه اشنا نه داسې پوښتنې وکړلې چې ته د کوم ځای او د کوم ځای. زه یو خبره غواړم دلته ووایم. زه حق لرم من حیث یو افغان حق لرم. پوښتنه سړی وکړي ښه خبره ده، خو زما نه ډېر زیات افغان حمزه دی، زما نه ډېر زیات پښتون حمزه دی. نه تا نه ما دا پوښتنه نه ده کړې. نه غواړم چې دلته د بر وطن ټولو ولسونو ته دا خبره خیر نه بار وطن نه یو بار او کوز به نه سره کوو. که دی د کوز وطن ویم صحیح ده، که د بار وطن وي باید سره معلومه یې کړو. نه هیڅ ضرور نه ده. دا حق زه نه لرم چې چا نه دا یو پښتون نه یو افغان نه دا پوښتنه وکړم چې ته افغان یې که نه یې. یعنې دا حق ماته هېڅوک هم دا حق هېڅوک ولې نه زه دا حق پښتو ژبه خبرې کوي، دا افغان ده خبره. ځواک صاحب ما دنه پوښتنه وکړې اوس یې تا نه کوم. دا د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د لوی افغانستان دی، دا د باچا خان. د لوی افغانستان دا نو خو منطقه خو به معلومه د کوز وطن ده که د بار وطن؟ دا د 400 دی. که دا د 400 ده بس صحیح ده. کټر پاکستانی ده. نه دا د ما دپاره پاکستاني لږ صبر وکړه د افغانستان درې رنګه بیرغ لري. ودرېږه ځواک صاحب نو ته اوس خبرې ته غوږ شه. خبره به زما په لیف کې زه دلته لاندې یو پاکستان ودرېږه د 400 یو ملا د فضل الرحمن د ګوند هغه هم راجي که چې دلته بحث وکړو هغه هم افغان. ما دپاره ګورئ دا ډول خلک دا اوس چې په ما باندې حاکمان دي دا تر ټولو زیات پنجابیان دوی دي. حاکمان یې پرېږده د 400 ملا د لاندې د پوسټ اچولی د فضل الرحمن د ډلې د راجي دا د همدغه د 400 د هغه پښتون چې تی پاکستانی بولي د هغه نه زیات پاکستانی دا ده. پاکستانی پرېږده دلته هغه هم له ټولو نه زیات ښه افغان د راوایخله دلته د فضل الرحمن د ګونده. که هغه ته حق نه ورکړې دی هم حق نه لري چې افغانستان په مسلو کې خبره وکړي. دی د لارو بار چغې وهي دلته لاندې ریکویسټ اچولی د فضل الرحمن د ډلې ده فضل الرحمن هغه هم حق لري. زه میلونه منم. دا د تا نظر ده؟ دا د تام دا نظر ده. دا څنګه کېدلی شي چې یو سیکولر پښتون د کوزې پښتونخوا ما د افغانستان په سیاست کې حق لري چې خبرې وکړي، اما یو پاکستانی ملا د 400 حق نه لري چې په افغانستان باندې خبرې وکړي؟ دا نه یو وی د پاکستان په دولت او په سیستم کې چې کوم خلک دي چې هغوی د پاکستان قانون ترمن دي. هغه د جماعت ملا ده. نه د جماعت ملا دا ملا ده. زه ملا بیخي نه منم. دا څه وایي؟ حق نه لري حمزه چې د افغانستان په چارو کې مداخله وکړي. زه ته څوک یم چې حمزه ته دا خبره وکړو چې ته دا حق نه لري؟ ولې زه څوک یم؟ زه افغان یم. دا خو له تا نه دا ښه افغان ده. څوک وایي چې دا ښه افغان ده؟ زه درته وایم. څنګه ته دلیل راته وړاندې کړه. مهرباني وکړه ته په افغانستان کې د خپل درې رنګه بیرغ پورته کولی شي؟ درې رنګه بیرغ اصلا د افغانستان د نو ته خو پاکستانی یې، ته په افغان خو ته نه یې. صبر وکړه. درې رنګه بیرغ د افغانستان د پیژندلو الګو اصلا ده نه. ودرېږه. غازي امان الله خان ته تا ویډیو ده ما سره ستا ویلې هغه غل ده ډاکو ده. ما دا خبره هغه احمدشاه بابا میرویس نیکه و. زه د غازي امان الله خان خبره درته کوم. غازي امان الله زه د میرویس نیکه خبره کوم. تا ویلې چې هغه غل ده. غازي امان الله هغه غل ده. تا ویلې غازي امان الله خان غل ده. هغه غل ده. نه دا اوس د تا خبرې دي چې په ما پسې دلته ما سره ثبوت ویډیو ده. غازي امان الله خان غازي دی. اجازه ده چې سبا د هغه ویډیو نشر کړم چې تا احمدشاه ابدالي ته غل ویلي دي؟ بالکل یې شعر ډاکو دي ویلي دي؟ بالکل یې شعر. صحیح ده. بله خبر
تا نه پوښتنه کوم غازي امان الله خان من حیث افغان ودرېږه زه من حیث افغان من حیث افغان ترغوڅ حمزه د پاکستان د حکومت نه د برأت اعلان ونه کړي خپل پاسپورټ او تذکره شناختي کارډونه سوځېدې من حیث افغان نه منم همدا اوس ملا صاحب هیبت الله خون وچ پاکستان په وړاندې مني بیا به د کوزې پښتونخوا د کوزې پښتونخوا ملایان به هم بیا مني نه د کوزې پښتونخوا ملایان به هم بیا مني نه مبین صاحب تر ټولو زیات پاکستانی ملا صاحب هیبت الله خون ده ولکه تر ټولو زیات خبیث منافق وطن پروش نجیب ده دقسې تر ټولو لوی خاین سیکولر غازي امان الله خان ده مننه ډېره زیاته مننه دا د افغانانو ودرېږه څو خبرې زه غواړم دې ولس یوه دقیقه دا همغه تکراري خبرې د هر وخت کوي دا د افغانانو کور دی دا د چې څوک غازي